په بلوچستان ایالت کې ټولو افغان کډوالو ته خبرتیا. کوم افغان کډوال چې ژړ یا شنه کارډونه یا پیوار کارډونه یا ایسیسي کارډونه درلودونکي وي، لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي حکومت او صوبایي حکومتونو د خوا څخه زموږ د هغو افغان کډوالو چې کوم غیر راجسټر دي یا اسناد نه لري، د هغو په اړوند باندې کریک ډاون په صوبه سند کې پیل سو چې دغه پروسه نورو صوبو ته هم غځېدلې ده او غځېږي. نو تاسې خپل کارډونه چې دي د ځان سره په جیبو کې وساتئ او د دغه کارډو دوې رنګینې وټکاپۍ د ځان سره واخلئ، یوه کور کې کښېږدئ، یوه په جیب کې در سره ساتئ. که چیرې پولیس تاسې یو ښار بل ښار ته ځئ، پلټنه درڅخه کوي یا د کارډ غوښتنه کوي، تاسې اول خپل پټکاپي رنګین ورښیاست، که چیرې هغه نه منل کېدل بیا کارډ ورښیاست. نو دغه موږ تاسې وینو چې په صوبه سند کې زیات افغان کډوال چې کارډونه یې درلودله د دغه کریکډانو سره متاثره سوي دي چې یا پر موقع کارډ نه ورسره یا د کارډ سره نیول سوي دي او پر دوی پایرونه سوي دي او بیا دوی تر عدالتو پورې رسېدلي دي. نو تاسې خپل کارډونه د ځان سره په جیبو کې وساتئ او دغه که چیرې پولیس تاسې پلټنه کوي ستاسې سره به کارډ موجود وي. بیا هم د پاکستان اسلامي جمهوریت یونیسیار افغانستان د حکومت څخه دا هیله غوښتنه ده چې زموږ د هغو افغان کډوالو چې کوم اسناد نه لري د هغو په اړوند باندې دوی درې جانبه ناسته وکړي او د دغو افغان کډوالو د پاره یو داسې میکانیزم جوړ کړي یا یو داسې طرح جوړ کړي چې دغه زموږ افغان کډوال د دغه ستړیاو څخه خلاص شي. مننه.